په یو تیمم باندې څومره منځونه کولای شي او په یو تیمم باندې صرف فرض منځ کولای شي او کنه په دې باندې نوافل کولای شي په دې باندې سنت کولای شي په دې باندې قضا منځونه کولای شي. ګران کتونکو دا ډیر زیات مهم او ډیر زیات ضروری سوال دی. ګران کتونکو چې کلا یو ځکه تا ته وب نه ملاويږي او هر طرف ته توبه وکړي او په هغه صورت کې تا تیمم وکړو یا ته بیماری او د بیماری د وجنه ته او داس نشي کولای او تا تیمم وکړو مطلب دا چې هغه ځان له مسله دو ما په ویډیوګانو کې بیان کړی دو خو به هر حال چې تا تیمم کړی دی نو په دغه یو تیمم باندې ته چې د بشمار منځونه کولای شي کاغه فرض منځونه دي کاغه نفل منځونه دي او کاغه واجب منځ دي او کاغه سنت منځونه دي یعنی ته تمام منځونه چې دي په دغه یو تیمم باندې کولای شي او کاغه قضا منځونه دي او دغه تیمم په هغه اشیاء باندې ماتيږي چې په کوم شیانو باندې او د سماتيږي مطلب دا چې ستانه ستاد دلته زخم دی دغه زخم نه چې دي نو لاړو یا ستا بدن ویني شلو یعنی هغه اشیاء چې په کوم شیانو باندې او د سماتيږي نه باغی باندې چې دي تیمم هم ماتيږي خو په تیمم کې او دا مثلا دو چې تا خو یو ځای کې تیمم په دې وجه باندې کړي چې وب نه ملاوي دي اوس تا وب ولیدلې او چې په نظر باندې راغلی او تا ته ملاو شي وب تا ته مهیا شي نو په دغه صورت کې په دې لیدلو د وبو سره چې ستا دغه تیمم ماتيږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.